تېره اونۍ د پیسو نړیوال بانک د خپل مالي اعتباري اسانتیاو لپاره چې څلورمه دوره یې دوی ارزوله د افغانستان د دولت د لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړلې. دوی دغه ارزونه مثبته وګڼله او د افغانستان د دولت هغه تعهدات چې د دې اسانتیاو لپاره یې ورکړي وو او هغه اقدامات چې د افغانستان دولت په دې تعهداتو د تطبیق لپاره کړي وو هغه مثبت وارزول. په دې ارزونه کې هم داسې راغلي دي چې ګواکې د افغانستان اقتصادي پراختیا هغه فیصدي چې سږ کال تعینه شوې وه هغه راکټه شوې ده. عمده دلایل یې امنیتي ستونزې وې او په هېواد کې وچکالي وه چې زموږ د زراعت سکتور ته یې ډېره ضربه رسولې وه. خو دوی دا هم ویلي دي چې په آینده کال کې به دغه فیصدي د ودې تر سږ کال زیاته وي او د افغانستان دولت د دې لپاره چې په دغې ودې لپاره هغه خپل آمادګیان ولري، موږ به د خپل په داخلي صنایعو ته رشد ورکوو، ورسره همکاري وکوو او د دې ترڅنګ به موږ د خپلې ودې لپاره د خدماتو سکتور ته توجه کوو چې یوه ډېره برخه زموږ د فیصدۍ د داخلي اقتصاد جوړوي او همدارنګه د زراعت سکتور ته. نو انشاءالله اطمینان لرو، مطمئن یو چې په آینده کال کې به زموږ د اقتصاد د پراختیا هغه د ودې فیصدي په څه رقم چې د افغانستان دولت او نړیوالو همکارانو پیشبیني کړې ده همداسې